السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې وایرس ټول ختم کړئ. دوستانو که چیرې تاسو په خپل موبایل کې غټ اپلیکیشنان استعمالوئ، کله پبجي سو یا دغه رقم نور غټ اپلیکیشنان وي، نو که تاسو غواړئ چې له هغو څخه وایرس ټول ختم کړئ، دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. ځو دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نه یو سبسکرایب کړی، نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه غنټې نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو د دې لپاره باید تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. دلته به تاسو راسئ، په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ، لاندې به ما تاسو ته اپس لینک یا دغه رقم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډېر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، دغه رقم که تاسو په خپل موبایل کې پبجي استعمالوئ یا دغه رقم نور غټ ګیمونه استعمالوئ او هغو وایرس اخیستی وي، هغه بیخي زیات سلو وي، نو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې دغه وایرس ټول ختم کړئ او د خپل موبایل ګیمونه او دغه رقم نور اپلیکیشنان ټول تیز کړئ. دغه رقم دوستانو تاسو د موبایل وایرس هم ټول ختمولی سئ. نو د دې لپاره به دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو راسئ، په دې باندې به کلیک وکړئ او تاسو به دغه خلاص کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، دغه رقم به دلته تاسو په دې ټیک مارک نښان باندې کلیک وکړئ او کوم پرمیشنات چې تاسو څخه غواړي هغه ټول به تاسو الاو کړئ. نو ګوره دوستانو دلته دغه پرمیشن غواړي، نو دلته به تاسو راسئ، دغه پرمیشن به تاسو الاو کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه پرمیشن تاسو الاو کړئ، تاسو به بیرته په بیک باندې ووځئ او دغه رقم تاسو په اکسپټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په اکسپټ بټن باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګوره دوستانو ولا واري لوډینګ گیمز، یعنی ستاسو په موبایل کې کوم ګیمونه وي، کوم وایرس یې اخیستی وي، هغه ټوټل دلته راړوي او بیا به تاسو راسئ په بوسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه پرسنټیج تر 100 پورې ورسیږي، بعد کې به تاسو راسئ، دلته به بوسټ بټن ووهئ. کله چې تاسو د بوسټ بټن ووهئ، ستاسو په موبایل کې کوم وایرس ده، کوم اپلیکیشنان چې وایرس اخیستی ده، هغه ټوټل وایرس به ختم سي. نو که د موبایل اپلیکیشنان وي یا دغه رقم نور وایرس وي په موبایل کې، هغه ټوټل به ختم کړي. نو ګوره دوستانو هغه اپلیکیشنان دلته رالو، دغه رقم دلته تاسو راسئ، په بوسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په بوسټ بټن باندې کلیک وکړئ، ستاسو موبایل به بیخي زیات تیز سي او کوم وایرس چې وي هغه وایرس به ټول ختم سي. دوستانو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې دوستانو تاسو لږ انتظار ورته وکړئ، کوم اپلیکیشنان چې دي ستاسو په موبایل کې، هغه ټوټل به دلته سکرین سي او کوم وایرس چې ده، هغه ټوټل وایرس به ستاسو له موبایل څخه ووځي. نو کله چې ګوره دوستانو هغه پوره سو، دغه رقم کوم ستاسو موبایل کې چې وایرس و، هغه ډیوایس ګوره بوسټډ سو او هغه وایرس ټوټل ختم سو. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې په خپل موبایل کې وایرس ټول ختم کړئ. هغه که د اپلیکیشنانو وایرس وي یا دغه رقم ستاسو موبایل وایرس اخیستی وي، هغه وایرس ټول تاسو ختمولی سئ او ستاسو موبایل به بیخي زیات تیز سي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي، ویډیو خامخا درسره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.